چای م راخیستی دي پټرول مو راشي د اکټیویټي ان روتي لري و مصروف خاله ته دې موږ چې تر کړی دی د څه نه غواړي ما پرسنل ټیم خبره راز ما پرسنل ټیم نه دی پرسنل ټیم د راز ما تنګي ما کور را بس په د څه نه غواړي چلو یا دا چې اکازوی خدای ورچا دا چې بیا سفر شروع سج موږ بل یو اکازوی په پښین کې راته ناشتي داود شاه اگر اخلو بس بیا د کوچ په نور اشه دا یاران د فرقشه کې روان دي دا فرقشه کې روان دي چې روان دي ها بل خلک په پښو کولو یا به د مثال پر سکوټران کولو مثال ګاډیان نه وي آسانو په وشانو په دا شابه د سو وخت دی د سو وخت دی نثار څوک دی خو زمان ځولې خو دماغ یې ډېر دغه دی زوړ 2-3 سوه کال دا د خیر سپین بازار له راورسېدلو اکاز و چې دنګ راښکاره کړ دا اکاز زم دا دی را رسېدلی دی د ده لپاره رالو اوس یې بیا یو کوچ له تیغو خوا نه بدوئ خیر مبارکۍ سړی د څه بیا یو خوا خو نه بدوئ یاره نو ستی خوا مسافر سړی دی ګیله نه جګ کېږي ښه جوړ په خیر په خیر را رسېدلی اکا صاحب نان یې صحیح دی نه څنګه په خیر را رسېدلی انشاءالله جوړ په خیر څنګه شه نو تی را سره ځئ کوټې له ځئ ښه بس دی به د سبوز راځه و نو اوس د خیر دلته رالو یا کازوی مې راشي بس اوس رواني د خیر د کوچ په لور باندې داود شاه ښه د خیره دا دی کازمنان دوه دانې مخ ته ناست داود شاه څنګه سو په خیر راورسېدې په خیر راورسېدې آیا څنګه ځئ سیټ دار کړي نن دغه سو بس انډوال ولزم زما مال راځه په خلاصه ښه قرباني دې ورکړه نو دا دی اکازوی خرڅ کړی دی داسې اکازوی د خدای لري ټول یې د کوچ په لور روان کړي یو که یې سفر راوسو بیا پر چا یو زما په سر کې ولاړه یا دی ډېر پوخ دی دی د څو ټینس ډرایور دی نثار 2015 ټیم د پیټري سره لاسو د وو په دا تو کالو هم سره چپاس په دې هغه باندې څو واري وسول ورور راته مخ ته دوه کسان ناست دي هغه سره تنګ دي ماته وایي فضل ته ډېر ډنګر یې ته مخ ته راشه اکازو مخ سیټ خالي ورسه دا ستا د اثرت لپاره دغه ته به تکلیف ولې په دا باندې دا دی وس کیسه سره برابر سره ډنګر